ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ د والي او د اسلامي امارت د کشفي او امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې د احمدشاه په نوم یو 14 کلن ماشوم چې نږدې 2 میاشتې مخکې د مزار شریف ښار د 9مې امنیتي حوزې له سیمې تښتول شوی و د دې ښار په 4مه ناحیه کې د یو لړ کره عملیاتو په ترڅ کې د تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د دغه ماشوم کورنۍ د خپل زوی د ژغورنې له امله خوښي څرګندوي او د بلخ ولایت مقام او د اسلامي امارت د کشفي او امنیتي ځواکونو نه ستړي کیدونکې هڅې ستایي. دقیقا دا هغه ساحه ده چې هغه کوچنی ماشوم د امنیتي زړورو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې اوس روغ رمټ خپلې کورنۍ ته تسلیم کیږي او اوس خپلو کاکاګانو او خپل ورونو ته دلته په لاس کې ورکړ شو او روغ رمټ د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شو. احمد شاه د روان کال د غویي میاشتې په 21مه نیټه د مزار شریف ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند د کارتي اماني له سیمې څخه د ښوونځي له لارې تښتول شوی و. تښتونکو د هغه د ازادۍ په بدل کې د 100 میلیونو افغانیو نغدو پیسو غوښتنه کړې وه. خو د بلخ ولایت ګډو استخباراتي ځواکونو د احمد شاه د ځای د موندلو لپاره خپلې هڅې پیل کړې. شاوخوا 2 میاشتې وروسته وتوانېدل چې د هغه د ساتلو ځای ومومي چې بالاخره یې د یادو کره معلوماتو پر بنسټ د مزار شریف ښار د 4مې ناحیې په اړوندو کې عملیات پیل کړل. زه او زما همکار چې له نږدې د دې عملیاتو شاهدان یو پوهیږو چې د تښتونکو سره به استوګنیزو کورونو کې وسلواله نښته اسانه نه ده، خو د اسلامي امارت ځواکونو په خورا هڅه او احتیاط سره دا عملیات بریالي پای ته ورسول او احمد شاه د تښتونکو له منګولو روغ رمټ وژغوره. نن سهار د بلخ ولایت استخباراتو ریاست د بلخ زون د 888 ملي کتې او د استخباراتو د مرکزي لوی ریاست د مجاهدینو په ګډو عملیاتو کې چې د بلخ والي صاحب مشري او تعقیب پر غاړه درلودي د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار اړوند د 4مې حوزې په سلیم چارای سیمه کې یو ماشوم د اختطافګر له منګولو څخه آزاد کړي. اختطافګر چې د لومړي غږ کولو څخه یې مقاومت پیل کړی و ټول له منځه وړل سوي دي او ماشوم اوس بلخ ولایت مقام کې خپلو اقرباو ته تسلیم کړل سو. دغه ماشوم چې له 2 میاشتو وروسته خپلې کورنۍ ته بیرته ورسېده، کورنۍ د بلخ د والي او د دې ولایت د کشفي او امنیتي ځواکونو هڅې ستایي. احمد شاه جان یو سم د ثور باندې له مکتب نه راځي، د کور مخ سره اختطافشانو د دجنه پورته کړی او بیا ډېر په ندرت موږ سره دوی په تماس کې ول میسج یې کوو. دا موږ ډېر څه دوی شپه ورځ ډېر کوشش ډېر تلاش وکړه، بس هر ارګان چې و موږ سره ډېر تماس نیوه او کوشش تلاش دا کوو چې د ماشوم لاس راوړي او نن الحمدلله دا ورځ موږ تاسو خپله وینو. انسان تښتونه چې د پخوانۍ ادارې پر مهال خپل اوج ته رسېدلې وه، د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته دا ډول پیښې د پام وړ راکمې شوي دي، خو سره له دې هم اسلامي امارت هڅه کوي څو د دغه ډول قضیو عاملین قضایي ارګانونو ته راکش او د جرمونو کچه یې 0 ته ورسوي. بلخ ولایت ته د 2015 میلادي کال د لومړیو 7 میاشتو په جریان کې له ایران او پاکستان هیوادونو څخه څه باندې 23,000 افغان کډوال راستانه شوي دي. د دې ولایت د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي د دغو کډوالو د ثبت ارزونې او د مرستو رسولو بهیر په جدي ډول روان دی. مولوي اسدالله وفا د بلخ ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس وایي چې د روان 2015 میلادي کال له پیل څخه تر دې دمه څه باندې 23,466 افغان کډوال له ایران او پاکستان هیوادونو څخه بلخ ولایت ته راستانه شوي دي. د نوموړي په وینا په دې شمېر کې 4,500 کورنۍ او 1,968 تنه په تنهایي ډول شامل دي چې له کلونو کډوالۍ وروسته بیرته هیواد
هیواد ته راستانه شوي دي. د بلخ د کډوالو چارو رئیس همداراز زیاتوي چې یوازې د شنبې په ورځ د چنګاښ د میاشتې په 21مه چې د 2025 کال د جولای له 12 سره برابره ده 1059 تنه تازه کډوال بلخ ولایت ته راستانه شوي چې ټول د دوی له ادارې سره ثبت شوي هم دي. د دې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې د راستانه شوو کډوالو د اړتیاو ارزونه روانه ده او دوی هڅه کوي څو د اړوندو ادارو په همکارۍ بیړنۍ مرستې ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له څه مودې راهیسې ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې هره ورځ لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته راستول کیږي. د علمي او کلتوري همکاریو د پیاوړتیا په موخه د امارتي پوهنتونونو او د خصوصي لوړو تحصیلي مؤسسو ترمنځ دریمه د همغږۍ غونډه د بلخ ولایت د کلتوري بنسټونو د یو شمېر استادانو او مسؤلینو په شتون کې د مولانا جلال الدین محمدي بلخي پوهنتون په تالار کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د ملي کلتور د دودیزه کولو، د بېوزلو محصلینو ملاتړ او د تحصیلي بنسټونو ترمنځ د مؤثرې همکارۍ پر رامنځته کولو ټینګار وشو. د امارتي پوهنتونونو او خصوصي لوړو تحصیلي مؤسسو د کلتوري چارو دریمه د همغږۍ غونډه د مولانا جلال الدین محمدي بلخي پوهنتون د غونډو په تالار کې ترسره شوه چې پکې د بلخ ولایت د پوهنتونونو او کلتوري ادارو یو شمېر مسؤلینو ګډون درلود. په دې غونډه کې د امارتي او خصوصي پوهنتونونو ترمنځ د همغږۍ، د ملي کلتور د پراختیا او د علمي همکاریو د زیاتوالي پر اهمیت ټینګار وشو. 15 نفر دائمی ما حداقل برای 1 سال 6 ماه داشته باشیم از هر پوهنتون به حساب و بعد روی او افراد سرمایه گذاری شود و نظر هر کدام خواسته شود که هر پوهنتون در یک موقعیت خود قرار بده، هر پوهنتون در هر بخشی که میتونه ما رو فعالیت های ما رو به حساب یک کم تقویه ببخشه. ما یکی از شاخص های خود که به خاطر انکشاف پوهنتون است در نظر گرفتیم که هر شرکت های محترمی که الفعلا در داخل افغانستان یک نمای یادگار خود در داخل پوهنتون باید ایجاد کنه. هر پوهنتون را که می‌خوایم ما نمیگیم که تمام پوهنتون دولتی، یکی خوش داره که در پوهنتون مولانا جور کنه، یکی خوش داره در پوهنتون سینا جور کنه، یکی خوش داره در یک پوهنتون دیگه جور کنه. خب نمای فرنگی را جور کنن بعض بخشایی که ضرورت داره. از پوهنتون‌های خصوصی ما خواهش ما است که کسایی که در رشته سینما مثلا در هنرپیشگی، در تئاتر علاقه‌مند باشند، ما حاضر هستیم که طور رایگان اونا را آموزش بدیم. ما یک اطلاعیه پخش کرده بودیم که جوانایی که علاقه داره به درامه‌نویسی و همون قسم به بازیگری در تئاتر و سینما میتونن که بیاین در ریاست اطلاعات فرهنگ ثبت نام بکنن و زمانش براشون معین میشه که در کارگاه هفته 3 روز بیاین اونجا آموزش ببینن. په همدې حال کې د بلخ د ملي رادیو ټلویزیون د نشراتو مدیر د ملي کلتور د دودیزه کولو او د ورته پروګرامونو د خپرولو په برخه کې د دې رسنۍ له همکارۍ څخه ډاډ ورکړ. یک غذایی که مربوط به ولایت بلخ باشه و یک فرهنگ بلخ است باید بر جهانیا و هم ولایت‌های دیگر رسانده شود. حداقل برای جوانای ولایت خود ما باید رسانده شود بلخ. ما همکار هستیم و به نمایندگی تلویزیون ملی انشاءالله در هر برنامه‌ای که از طرف شما گرفته میشه انشاءالله ما در خدمت هستیم. د غونډې په پای کې وړاندیز وشو چې د پوهنتونونو استادانو او کلتوري ادارو په ګډون یو علمي سیمینار په بلخ پوهنتون کې ترسره شي چې موخه د اړوندو بنسټونو ترمنځ د تجربو شریکول، د پوهاوي لوړول او د علمي همکاریو پراخول وښودل شوه. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.